موږ ځینې افغانان بدبختانه د خلکو د مجبوریته داسې سوء استفاده کوي چې دوی ته داسې دروغ او درب وایي چې تاسو خارج ته لیږم ماته دومره پیسې راکړئ 4,000 ډالر تاسو ته به معاش درکول کیږي ولی تاسو باید موږ دپاره د ویزې فیس راکړئ دا راکړئ هغه راکړئ په لومړی وختونو کې تاسو ته وایي چې هیڅ مصارف نشته هیڅ مصرف تاسو نه موږ نه اخلو هیڅ چارجز په تاسو نه راځي تاسو خپل اسنادونه موږ ته راولېږئ کله چې تاسو ورته اسنادونه ولېږل بیا بدبختانه دوی تاسو اسنادونه باندې لږ وخت تیروي هغه نه وروسته تاسو ته میسج کوي چې موږ ستاسو اسنادونه دومره مخته وړي دي او سفارت سره دی د کاناډا سفارت سره دی یا د امریکای سفارت سره دی دا نو د ویزې مرحله راغلی چې تاسو باید ویزا واخلئ او د ویزې دپاره فیس باید تاسو 300 ډالر 400 ډالر دومره راکړئ کله چې دا تاسو ورکوئ د هغه نه وروسته تاسو باندې بل فیس راځي بیا بل فیس راځي همدغسې کله چې تاسو نه ښه پیسې واخیسته په آخر کې دغه خلک درنه ورک کېږي د دوی تلیفونونه